الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام وروسته فکري جګړه. په نړۍ کې دښمن دوه ډوله پلانونه په کار اچوي. یو جګړه ایز په وسلو، بمونو او ویجاړونکو وسایلو سره، بل غیر فوزي چې پکې عقیده، افکار، دین، عنعنات، اخلاق او سلوک په غیر فوزي وسایلو ته برید لاندې نیول کېږي. په عربي ژبه کې دې ته الغزو الفکري او په انګلیسي ژبه کې ورته ایډیالوژیکل وار وایي او په پښتو ژبه کې فکري ښکېلاک بولي یا فکري جګړه. زمونږ پوهان فکري جګړه داسې راپېژني: د مسلمانانو د سیاسي، فرهنګي، اجتماعي او اقتصادي حالت بدلون په دې توګه چې تر هر څه د مخه زړونه، عقلونه او افکار تسخیر او یو ملت په بشپړه توګه د ښکېلاکګرو او متجاوزو استعماري ځواکونو ته تسلیم شي او په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړي. او یا له فکري جګړې څخه غیر پوځي وسایل مراد دي چې د اسلام دښمنانې د اسلامي عقیدې او فکر د ختمولو او په ټوله کې د اسلامي ژوندون د پای ته رسولو لپاره سرته رسوي. د دې جنګ موضوع هغه اسباب او وسایل دي چې د هغو په مټ د یو ملت دین، افکار، عقاید، روحي، شخصي، اجتماعي او اخلاقي کیفیت ته ګزار او برید لاندې نیول کېږي. موخه په فکري او روحاني لحاظ یو ملت د خپل ځان تابع ګرځول او په خپله ولکه کې ساتل دي. د دې جګړې هدف د دې جګړې د زده کړې هدف څه ده؟ خپله دفاع، د دښمن په ضد د پلان تابع نیول، د دښمن د فکري یرغلونو تګلاره پېژندل او ورڅخه ځان ساتل، د خپلو عقایدو او فکر ساتنه او په نورو ملتونو فکري بریا ترلاسه کول. دا د دې د زده کړې مقاصد دي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.